السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسله د قفیز الطحان. قفیز الطحان مسله دا په فقه کې ذکر کیږي، لکه مثلا اجرت د شی د نفس د شی نه، دا یې تعبیر دی. ساده پښتو کې به داسې وایو چې مثلا لو والا غنم ریبي، نو هغه وایي چې زه تا ته دا غنم ریبم، خو ما ته به مثلا دومره ګېډۍ راکې، یا مثلا د یو جریب به ما ته دومره غنم راکې، یا د یوې ورځې به دومره ګېډۍ غنم راکې. نو په غنمو ریبلو باندې د غنمو نه اجرت اخلي. یا مثلا تریشر والا تریشر کوي، هغه وایي چې تریشر درته کوم، خو 20 ټیمه غنم به تا ته درځي او 1 ټیم غنم به زه اخلم. ګوره دا اجرت د نفس د شی نه شو، معنا چې کم کار کوي نو هم د هغې نه مزدوري اخلي. یا په بازار کې روټو والا سره روټۍ پخوونکی، هغه ورته وایي چې ډوډۍ به پخې، د میاشتې به دومره روپۍ در کوم، او ماسخوتن چې ځې انو 6 ډوډۍ به در کوم یا به 10 ډوډۍ در کوم. داسې وړو والا چې وړه کوي په مشین کې، نو هغه وایي زه به ترېنه د 1 من نه 1 کیلو وړه اخلم. نو دا شیونه روا دي که دا ناروا دي؟ چونکې زمونږ په شریعت کې دا مسله د ربا سره او د سود سره تعلق لري. شریعت مطهره زمونږ داسې وایي چې دا شی صحیح نه دی. کتابونه چې څومره لیکلي دي هغه داسې وایي چې دا روا نه دی. ښه خبره دا ده چې یو سړی مثلا اوړه کوي، نو اوړو والا دی وایي چې په دومره پیسو باندې اوړه کوم، تریشر والا دی وایي چې په دومره پیسو باندې تریشر کوم، لو والا دی وایي په دومره روپۍ باندې لو کوم. خو چونکې بیا په هغې کې د لو کې او تریشر کې بیا مزدور ته نقصان دی، مزدور ته بیا صحیح مزدوري نه میلاویږي. نو د عموم بلوا د وجې نه علماو د تریشر والا د پاره او د لو والا د پاره اجازت کړی چې دوی دی واخلي. جدید فتاوجات چې څومره دي دوی لیکلي دي چې خیر دی وادخلي. او هر چې د مشین والا دی د اوړو والا، نو د ده په حق کې مسله دا ده چې دی بهتره د ده لپاره دا ده چې دی دغه اوړه نه کټ کوي او دی صرف روپۍ واخلي. خیر دی چې عام خلک 100 روپۍ اخلي، دی 1.5 واخلي، روپۍ دې زیاتې واخلي، خو دا اوړه دې نه کټ کوي چې څومره وزن کې غنم دته راغلي دي، دی په هغه عمره وزن باندې واپس برابر اوړه واپس ورکي او دې کې دې کمی نه کوي، او خیر د روپۍ دې سیوا واخلي. دا ما چې کومه مسله ذکر کړه دا ما د فتاوی فریدیې، د فتاوی رحیمیې او د فتاوی حقانیې او د فتاوی دارالعلوم دیوبند د هغې د فتاوو خلاصه مې درته وویلې چې دوی هم داسې مسله ذکر کړې ده. که مزدور په غنمو باندې لو کوي نو د هغه دپاره صحیح ده، ځکه چې هغه مجبور دی او هغه ته ضرورت دی د غنمو چې غنمو ګټي، د پیسو ضرورت ورته نشته او دومره پیسې زمیندار ورکوي نه چې هغه عمره غنم پې وشي. نو دا عمومي بلوا د وجې نه راغلی ده، چونکې سختی ده پکې، تکلیف ده پکې، نو د هغې وجې نه دوی ته علماو اجازت کړی چې خیر دی مسله نشته دوی دې واخلي. خو د مشینګر په حق کې چې دی نو دې کې ګوره د علماو اتفاق دا دی چې مشینګر دی د غنمو نه اوړه نه اخلي، بلکې دی د خیر دی روپۍ واخلي، اوړه دې نه کټ کوي. او که دی اوړه کټ کوي نو بیا چې دی بیا به هغه د پیسو په حساب باندې کټ کوي، خو روا نه دي ورته، دله په کار دا دی چې ځان ترې بچ کړي.